سلامونه د کانکور بیولوژي یوې نوې خپرونې ته مو هرکلی کوم. په مخکې درس کې مو ولوستل چې تي لرونکي د تکثر له اړخه په دوه ډوله دي، هګۍ اچوونکي او بچي زېږوونکي. په اوسني لوست کې به بچي زېږوونکي تي لرونکي یا ویویپارس ولولو. تر پایه زموږ سره ملتیا وکړئ او د خپرونې مهم ټکي هم د ځان سره نوټ کړئ. بچي زېږوونکي تي لرونکي په دوه ډوله دي: کڅوړه لرونکي حیوانات او پریوان لرونکي حیوانات. کانګرو، کوالا خرس او اوپوسم د کڅوړې لرونکو حیواناتو له ډلې څخه دي. د پریوان لرونکو حیواناتو بچي د مور په رحم کې وده کوي او د پریوان یا پلاسنټا له لارې تغذیه کیږي. پریوان یا پلاسنټا لرونکي حیوانات د بڼې، جوړښت او خوړو د لاسته راوړلو له اړخه ډېر ډولونه لري. میږي خوړونکي تي لرونکي یا د مخې غاښونه نه لري او که چیرې یې ولري بیا هم ډېر کوچني وي. د اوږدو پنجو په واسطه ځمکه کیندي. میږي د خپلې اوږدې ژبې په واسطه نیسي او خوري یې. بیلګه یې پنګولین او ارمادیلو دي. حشره خوړونکي تي لرونکي د شپې لخوا له خپلو ځالو راوځي او خپل خواړه لټوي، لکه هیجهاګ، شریو او مول. د هیجهاګ یا شیشګي بدن د اغزیو په شان جوړښتونو پوښلی دی. د پرې کوونکو حیواناتو یا رادنټ مخکیني غاښونه تیره دي، لکه شکون، سوی او موږک. بل ډول یې هم ماغزه لرونکي تي لرونکي دي. د دغه حیواناتو ماغزو ښه وده او پرمختګ کړی دی، لکه ګوریلا او شمپانزي. بل ډول پریوان لرونکي تي لرونکي سوم لرونکي یا هوفیټ حیوانات دي چې دوی هم دوه ډلې لري، یو سومه او دوه سومه. سوم لرونکي حیوانات واښه خوړونکي دي. آس، خر او قچر په یو سومه یا یو نوک لرونکي حیواناتو کې شامل دي. همدارنګه غوا، پسه، وزه او هوسۍ د دوه سومه یا دوه نوک لرونکي حیواناتو له ډلې څخه دي. د واښه خوړونکو خوراکي سرچینه سلولوز دی، ځکه د هغوی په کولمو کې باکتریاوې انزایمونه سلولوز هضموي. د شخوند وهونکو حیواناتو معده 4 برخې لري. خواړه له خوړو وروسته لومړی معدې ته ځي او د استراحت په وخت کې بیرته د شخوند لپاره خولې ته راوړل کیږي او دویم ځل بیا معدې ته لیږدول کیږي. کبانو ته ورته تي لرونکي په سمندرونو کې ژوند کوي او له ټولو سمندري ژویو لوی دي، لکه نهنګ چې 100 فوټه اوږدوالی لري او تر 150 ټنه پورې وزن لري. په دغه حیواناتو کې دولفین چې یو ذهین حیوان دی او له انسانانو سره مینه کوي هم شامل دی. الوتونکي تي لرونکي لکه ماښام څکالی یا بټ د مخکینیو یا وروستیو پښو ترمنځ پردې ته ورته جوړښت لري چې د پرواز وړتیا لري. د هوایي میدانونو رادار سیستم هم په همدې اساس جوړ شوی دی. بل ډول خرطوم لرونکي حیوانات دي چې په خپل سر کې خرطوم لري. د دې حیواناتو بیلګه فیل دی. اوس هم راځئ چې د درس په دوام کې د غوښه خوړونکو حیواناتو په اړه معلومات وګورو او ورپسې هم کانکوري پوښتنې مه هېروئ. د غوښه خوړونکو حیواناتو مخکیني غاښونو یا کنین ډیره وده کړې ده، لکه زمری، لیوه، سورلنډی، ګیدړه، پړانګ، کفتار او داسې نور. لاندې کوم حیوان د حشره خوړونکو حیواناتو له ډلې دی؟ 1 سنیل، 2 پنګولین، 3 سنیک، 4 شریو. بچي زېږوونکي تي لرونکي په څو ډلو ویشل شوي دي؟ 1 2 ډلې، 2 3 ډلې، 3 4 ډلې، 4 5 ډلې. لاندې کوم حیوان الوتونکی تي لرونکی دی؟ 1 ویل، 2 بټ، 3 رټ، 4 ارمادیلو. لاندې کوم حیوان کب ته ورته تي لرونکی دی؟ 1 ویل،
2 رادنت 3 رات 4 بات. پریوان لرونکي حیوانات د لاندې کومو ځانګړنو له پلوه په بېلابېلو ډولونو ویشل شوي دي. 1 بڼه 2 د بدن جوړښت 3 د خوړو لاسته راوړل 4 ټول سم دي. کانکوري ټکي بچي زېږونکي تی لرونکي په 2 ډوله دي: کڅوړه لرونکي او پریوان یا خس لرونکي. بچي زېږونکي تی لرونکي د بڼې، د بدن جوړښت او د خوړو د لاسته راوړلو له پلوه په بېلابېلو ډلو ویشل شوي دي: میږي خوړونکي تی لرونکي، حشره خوړونکي تی لرونکي، پرې کوونکي تی لرونکي، د عالي ماغزو لرونکي، سم لرونکي، کبانو ته ورته، الوتونکي تی لرونکي، خرطوم لرونکي تی لرونکي او غوښه خوړونکي د بچي زېږونکو تی لرونکو ډولونه دي. دا وه د بیولوژي کانکور اوسنۍ خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې مو په لوی خدای سپارم.